راځو ګرانه نن چې زمونږ کومه موضوع ده هغه په وینورډ پروګرام کې ده راځم وینورډ پروګرام را خلاصوم په ورډ پروګرام کې بلینک ډاکومنت اخلم او په بلینک ډاکومنت کې نن موږ هوم ټیب شروع کوو هوم ټیب به موږ وایو د هوم ټیب کې موږ سره 15 دانې ګروپونه شامل دي یو موږ سره کلپ بورډ ګروپ دی یو موږ سره فند ګروپ دی یو موږ سره پیراګراف ګروپ دی بل موږ سره سټایلز ګروپ دی بل موږ سره ایډیټینګ په نامه باندې ګروپ دی نن موږ کلپ بورډ ګروپ وایو راځم د کیبورډ نه یو څه لیکل کوم لیکل مې وکړل مثلا ومې لیکو چې افغانستان از مای کنټری افغانستان زما هیواد دی دغه لیکنه مې د کنټرول ا سره انتخاب کړه که زه دغه لیکنه انتخاب نه کوم نو موږ سره وګورئ دغه کافي او کټ کمانډ کار نه کوي خو که زه راشم دغه لیکنه مې د کنټرول ا سره انتخاب کړه نو اوس وګورئ موږ سره دغه کټ کمانډ هم کار کوي او کاپی کمانډ هم موږ سره کار کوي لومړی چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه کټ دی کټ کمانډ څه کار کوي دغه لیکنه ما انتخاب کړې ده زه ورته وایم دغه لیکنه زما دلته نه ده پکار لیکنه زما لاندې پکار ده نو لیکنه دلته په کټ باندې کلیک وکړه او لاندې راشه مثلا ستا د لیکنه په دویمه ورقه کې پکار ده نو دویمه ورقه کې ودرېږه دلته په پیسټ باندې کلیک وکړه نو د پاس ورقې نه تاله لیکنه راوړه دویمې ورقې ته دا موږ سره په کټ کې خبرې بل راځم دغه لیکنه ما انتخاب کړه او زه ورته څه وایم دغه لیکنه ما ته کاپي کا دا لیکنه ما ته کاپي کا نو په کاپي باندې به کلیک وکم دا مونږ ته د یو لیکنې ډوپلیکیټ راکوي ډوپلیکیټ نو زه لازم ورته دغه لیکنه ما ته دلته پیسټ کا پیسټ باندې کلیک وکا بیا په پیسټ باندې کلیک وکا بیا په پیسټ باندې کلیک وکا انلیمیټډ پیرته کولای شي د خپل د لیکنې ډوپلیکیټ تو واخلي نو دا موږ سره په کاپي کې او په کټ کې خبرې بلکې زه د لیکنه درې لین ما انتخاب کړل ورته ویم د درې واړه لین ما ته کټ کا د دې ځنه ما ته ختم کا وای چیرته غواړي ورته ویم دغه دې ز غواړم دا کوم د کې ولاړم دغه دې غواړم دلته ودرېګا ورته پیسټ کړلتا نو ستاسو لیکنه بدل دتا پیسټ کی بل راځم ورته سوېما ورته ان دغه لیکنه چې ما انتخاب کړه دا ما ته کاپی کا نو کاپی باندې کلیک وکا وای چیرته غواړي ورته ویم لاندې په بل صفحه کې غواړم دلته ودرېګا دلته بیرته په پیسټ باندې کلیک وکا کوم لیکنه چې تا کاپی کړي و هغه دلته درې لینه موږ پیسټ کړیو کاپی کړیو درې لینه اوس موږ ته بیرته واپس پیسټ کوي نو دا په دې کټ کاپی کی او په پیسټ کې خبري بلکې زرا شم دغه لیکنه ټول انتخاب کوم دا ز ختم کوم او دلته زولي کوم چې ویلکم ټو سکل رایز ایجوکیشنل سنټر سکل رایز ایجوکیشنل سنټر ته خراغلاس دا لیکنه ما انتخاب کړه نو د کټ لنډلار موږ سره کنټرول ایکس تا که زه د کیبورډ نه کنټرول ایکس وهم نو ما سره به دغه لیکنه کټ شي وای چیرته غواړي ورته ویم دلته غواړم نو کنټرول وی د پیسټ لنډلار موږ سره کنټرول وی دا دلته به تاسو سره بیرته پیسټ شي بیا دا لیکنه مې انتخاب کړه اوس راځم د کاپی موږ سره لنډلار څه شي دا کنټرول سی مې د کیبورډ نه وهله وای زور ته د دې لیکنې ماته ډوپلیکیټ راکا نو د پیسټ بیرته لنډلار موږ سره کنټرول وی دا کنټرول وی وه تاسو سره لیکنه بیرته پیسټ کیږي نو موږ سره په کټ کاپی پیسټ کې خبرې بیا راځم دغه لیکنه ورته کوم چې وین ورډ پروګرام دلته مې ولیکل وین ورډ پروګرام او دا مې انتخاب کو کزرا شم پیسټ سپیشل تا او دلته په پیسټ سپیشل باندې کلیک وکم اول نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ آبجیکټ کله دې باندې زه کلیک وکم او دا زه اوکې کوم دغه لیکنه ما ترا کوي مثلا دلته وګورئ دا ختم کړ دا لیکنه ما او دلته پاس راغلم و مې لیکل چې I am from Afghanistan زه د افغانستان څخه یم دا لیکنه ما انتخاب کړه د کنټرول ا سره مې لیکنه انتخاب کړه دا مې څه کړه کاپی مې کړه
دا لیکنه مې کاپی کړه دلته لاندې ودرېدم ورته ما ته پیسټ کا خو از آبجیکټ ما ته پیسټ کا نو دا اول لیکنه انتخاب کا او دې باندې اوکے وها نو تعالی دا لیکنه پیسټ کړه خو از آبجیکټ درته پیسټ کړه د یو شیپ په شکل کې درته پیسټ کړه دا موږ سره د دې لومړي چیکو کار که زه راشم دا لیکنه موږ سره تیار کاپی ده بیا پیسټ سپیشل کې راشم فارمیټډ ټیکسټ فارمیټډ ټیکسټ سمانا لري که زه راشم دغه آی ایم فرام افغانستان دا مې انتخاب کو او زه راځم ورته دې لیکنې له زه دغه ډول سټایل ولا ورکوم دغه لیکنه زه بولډ کوم او ایټالیک کوم دغه لیکنه زه لګه لویوم ورته اوس ما ته څه کا کاپی کا اوس ما ته کاپی کا لاندې راشه پیسټ تا په پیسټ سپیشل باندې کلیک وکا فارمیټډ ټیکسټ ورته دا لیکنه چې ما سره په کوم فارمیټ کې دا په دغه فارمیټ کې ما ته پیسټ کن اوکے باندې کلیک وکا په مخه فارمیټ کې ورته پیسټ کی کزرا شم لیکنه تیار ما سره کاپی شوی دا پیسټ تا او دلته په پیسټ سپیشل باندې کلیک وکم unformatted text دغه فارمیټ ته مال ختم کا او دا اوکے کا نو لیکنه وتا سره په ساده ډول باندې پیسټ کی دا یو څه مهم آپشن وي چې ما تاسو ته وکړي هغه نه بعد پیسټ سپیشل د بیا راځم بل چې موږ سره کوم کمانډ دی پکچر دغه لیکنه تعالی پیسټ کوي خو از ا پکچر دل پیسټ کوي نو پکچر باندې وکلیک وکي او دا به اوکے کم نو دغه لیکنه مونږ ته راکړه خو از ا پکچر راکړه از ا پکچر چې دلته کولای شي موومېنټ ورکې دغه نور لیکنو له موومېنټ نشم ورکولای خو دې لیکنه له موومېنټ ورکولای شم مثلا دا لیکنه زه ورته دا ماته سکوير کا دا لیکنه ماته سکوير کا چې زه هر چیر دوړم زه د خپل لیکنه از ا پکچر وړلای شم دا زموږ سره په پیسټ سپیشل کې په پکچر کې کار چې ته د خپل لیکنه غواړې سو کې از ا پکچري پیسټ کې نو از ا پکچر هم پیسټ کولای شي هغه نه بعد پیسټ ترازم پیسټ سپیشل ترازم ته کولای شي چې د خپل لیکنه سو کې unformatted unicode text کې هم پیسټ کې په دې باندې کلیک وکا او دا اوکے کا I am from Afghanistan ساده درته د unformatted غونتی پیسټ بل کزه کوم لیکنه ما کاپی کړی وي د انټرنیټ سایډ نه د انټرنیټ د سایډ نه ما کوم لیکنه کاپی کړی دي نو زه غواړم چې هغه څه کوم دلته په دې وینورډ پروګرام کې پیسټ کوم خو از څه شي از HTML فارمیټ نو HTML فارمیټ باندې به کلیک وکړو دا به اوکے کې او مغه لیکنه تاسو سره د HTML فارمیټ په شکل کې پیسټ کیږي چې هغه تاسو سره مثلا سایټونه شامل وي لکه www.google.com www.facebook.com یا www.education.com هر څه چې سره وي چې هغه تاسو سره سایټونه وي لینکونه وي نو از HTML ته دلته پیسټ کولای شي دا موږ سره په دغه کاپی پیسټ او پکچر کې خبرې اوس راځم فارمیټ پوینټر موږ سره سکار کوي دغه فارمیټ پوینټر کې لګو خبرې کوو که زه دلته لیکنه ولیکم او دلته مې ولیکو چې موږ سره څه شی دی وین ورډ دی او وین ورډ مې انتخاب کو دلته مې دغه لیکنه لګا لویه کړه لاندې راغلم لاندې مې ولیکل وین ورډ خو دغه وین ورډ ته زه لیکنه اتوماتیک کوم اتوماتیک کې موږ سره لیکنه توریږي دلته مې ولیکل وین ورډ اوس زه غواړم دغه وین ورډ پروګرام مې انتخاب کو دله مې دغه ډول دغه ورکه شاته بیک ګراوند لمه دغه ډول رنگ ورکه دغه سټایل مې ورته لګ مثلا بولډم کو دغه وین ورډ پروګرام کا زه انتخاب کوم ورته دا ماته بولډم کا همدارنګه سایز یې لګ لوی کا او همدارنګه دغه ډول سټایل ول ورکه نو لابو خشي اوس زه غواړم چې دغه چې کوم سټایل دی دا په لاندې وین ورډ پروګرام باندې اپلای کوم نو دا انتخاب کا راشه فارمیټ فلټر باندې کلیک وکا دلته په دې باندې د سره دا راکش کا د لیفټ کلیک په واسطه باندې دا سره و چې هغه پاس کوم ډیزاین دی هغه بدیل کړل تعالی ورکړل شي دا زموږ سره په کلیپ بورډ ګروپ کې په کاټو کاپی پیسټ او فارمیټ پوینټر کې خبرې بس بوي